السلام علیکم ورګرو نننی کلاس کې مون خبره کوو د ټرم ایکسټند باره کې. ټرم څه ته ویل کیږي؟ ټرم وای کټینګ ته ویل کیږي، ټرمینګ. نو مون خو کدی دي کې څه سیس ډیلیټ کوو نو مونږ باکسر دا سلیکشن وکړو، ډیلیټ بټن مونږ ولا به ډیلیټ شو، خو مونږ د سینه غواړو، مونږ یو کټ مونږ چیرې مثال کې تور پر دا سایت چې کوم دی دا ټول کټ شي بره، لکه دا یې تاسو تر لاین ښکاری د دې لاین نه چې کوم دا بره دغه دی دا کټ شي، بس دسي مونږ ته دسي پکار دی. نو دې لپاره ټرم استعمالي. اوس ټرم به څنګه کوو؟ ټرم دپاره تاسو به راځئ ټي آر د دې شارټ کټ دی او ډبل انټر به وښئ، ډبل انټر یا ساتئ او بیا به دا سمپلي څونه سلیکشن کوئ یا تاسو کلیک سا کوئ هم کیږي دسي، یا تاسو په یو ځل هم کولی شئ. دا په یو بله طریقه هم کیږي چې هغه کله تاسو لږ ډیټیل سره کار کوئ نو بیا به هغه طریقه استعمالوئ. زه به والم دې کې د دې نه یو کاپي. اوس د ټرم کومه د دې نه مخکې کومه ټي آر ډبل انټر والو نو ما دلته د ټرم کولو صحیح ده، یا ما دلته دا ټرم کول نو دا بره پاتې کېدل، خیال دی دا بره پاتې کېدل دغه بره پاتې کېدل چې ما دا ټرم کو نو ټرم اله کار کوي چې کله دی یو بل لاین کراس کړی وي، لکه دی داسې کار نه کوي. که ته وګورئ ما سره دلته یو لاین دی، یو دا دی صحیح ده او بل دا دی، نو دا به نه ټرم کېږي. وګوره دا نه ټرم کېږي ځکه چې دی یو بل نه یې کراس کړه، چې کله دی کې یو بل کراس کړي که نه وګوره دا به ټرم کېږي، دا به ټرم کېږي، خو دا به نه ټرم کېږي ځکه چې دا نه یې کراس کړی. نو دی ترمنځ دا یو کس ولاړ دی، دا د دې ترمنځ دی، د دې لاین ترمنځ دا یو دی، نو دا ځکه کټ کېږي. داسې چې اوس دا کټ کوو نو دا خو کېږي صحیح ده، خو چې دا د کټ کم بیا وروسته دا نه ټرم کېږي، دا طرف یې دا بیا نه ټرم کېږي صحیح ده. اوس د دې زر ته څنګه یم چې د یو بله طریقه ده موږ سره دغه شان، دا خو ما یو خپل سمپل یو اصل لاین والي او تاسو سره به ډېر کمپلیکیټډ ډرایینګ راځي، نو تاسو پای کې څنګه ټرم کوئ. اوس تاسو غواړئ چې دا ډیلیټ کړئ، دا ټول لاین دې ډیلیټ شي او منځ کې تاسو سره ډېر شی لاین وي نور هم، لکه تاسو سره دلته یو لاین دی، یو دلته دی صحیح ده. نو که ته ټرم کې نو ته به هر یو ټرم کولو، دی دا هم دې کټ کولو، بیا به دا هم کټ کولو، دا هم دې کټ کولو، ټرم کولو، دا هم دې کولو، لږ ټایم به ډېر لګېدو. نو دې لپاره یو سمپل طریقه ده، ټي آر سنګل انټر ووهه صحیح ده. نو دا ته یم چې دا لاین چې کوم دی مثال کې تو پر زه غواړم چې د دې لاین نه بره ټول ټرم شي یا د دې لاین نه بره ټول ټرم شي، دا یې باونډري ورکوم او دا چې څونه دا لاین دی دا به ټول ټرمیږي. نو ما دلته دا سلیکټ کو انټر صحیح ده. او اوس چې زه کوم نه وګورئ ټول ډیلیټ کېږي، اوس دې ته نه ګوري چې دا لاین پکې منځ کې ټول یې ټرم کړل موږ سره. پیر او ته بیا ګورئ ټي آر سنګل انټر صحیح ده، سنګل انټر دی والو. دلته به ورته تاول ورکې ریفرنس به ورکې، یا به ته یو بارډر ورکې چې یاره به د دې بارډر نه ماته اخوا ډیلیټ کوه صحیح ده، ما له دا ورکو صحیح ده. انټر مې کو، اوس به زه دا ټول کوم وګوره هغه چې کوم بارډر ما هغسې رایې نه بره ټرم شو او نور نه ټرم کېږي، دی ټول اګنور کړل صحیح ده. نو ټرم یو داسې طریقه باندې کار کېږي. بل موږ سره ایکسټینډ دی، ایکسټینډ بالکل د دې الټه دی، څنګه چې کټینګ کوو نو دا ایکسټینشن کوي. ګوره ای ایکس د دې شارټ کټ دی، ای ایکس ډبل انټر، هلته ټي آر ډبل انټر دلته ای ایکس. ګوره زه دلته رالم نو څه ګوره دا ما په دې سره زه نږدې شوم، ما کلیک نه یې کړی، خو دا لاین دې سره یو ځای کو صحیح ده. که زه په دوباره کلیک کوم نو بل څه یو ځای کوي، که دوباره پې کلیک کوم نو داسې یو سره بل څه سره یو ځای کوي. ته وګوره کلیک کوم او ویسه یو ځای کېږي. خو زه اوس غواړم چې یاره دا ډایرکټ دلته دې سره راشي، نو به څنګه کېږي؟ زه لاین له کلر چینج کوم چې تاسو ته لږ پته لګي. زه یم چې د ریډ کلر لاین سره د ډایرکټ دا ایکسټینډ شي، نو هغې لپاره سیم ایکسټینډ ای ایکس سنګل انټر به ووایې صحیح ده. په ده به ورته کلیک کې صحیح ده، ځکه چې دا به ورته موږ ټارګټ کوو، بیا انټر کوو، بیا راشه دله کلیک ورکړه، نو ګوره هغه ته ځان راورسوو. بل موږ سره ایکسټریم راځي. ایکسټریم څه کار کوي؟ موږ سره دلته یو ریکټینګل دی صحیح ده. اوس زه غواړم چې ریکټینګل کې دننه دا ټول هر څه پاتې شي دا دې ډیلیټ شي. نو یو طریقه دا چې زه ټرم کم، داسې دا ټرم کم، دا سایډ ټرم کم، دا ټرم کم، دا ټرم کم، نو دې سره لږ ټایم لګي زموږ صحیح ده. زه وایم چې داسې چالو کا چې دا ټول په یو ځل ټرم شي، نو هغې لپاره ایکسټریم دی. ایکسټریم به زه ولیکم، انټر به کړم، زه به اول دا ریکټینګل سلیکټ کړم صحیح ده. او د دې نه دا پلس جوړ شو،
اوس که زه بار کلیک کوم دې کې نو څه چل به کېږي وګوره هغه ټول یې ډیلیټ کړل یعنې د دې نه چې کوم بار ټول یې ډیلیټ کړه او دې ځان ته رازوم کو تاسو ته یو پیره بیا ګورئ دې په دوباره ځکه کوم چې تاسو ته آسان شي صحیح ده EXTRIM ته به ورته ټارګېټ ورکړې دا یو صحیح ده اوس چې کلیک ته وکړو په دې څنګه کلیک وکړو پر ابجیکټ باندې نو د دې نه دا کراس هیر جوړ شو نو بس بار کار دی کې کلیک کې دلته کلیک وکړو وګوره به بار اتوماتیکلی ډیلیټ شي ته داسې هم کولی شي EXTRIM صحیح ده دا سکویر سلیکټ کا او که دننه دې کلیک وکړو دننه ورته وګوره دننه ټول ډیلیټ کړل خیال دی او دا بار یې پرېښودل نو دا هم ډېر یو زبردست کمانډ دی امید دی تاسو ته به دا زده وي انشاءالله پریکټس پې وکړئ او که تاسو ته څه مشکل وي نو په کامنټ باکس کې ماته ووایئ ضرور صحیح ده انشاءالله بل کلاس ته موږ راځو پای کې موږ تاسو ته نیکسټ کمانډ کوو راټوکر صحیح ده نو پورې اجازت راکړئ الله حافظ